بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خوږو مینوالو اقبال محسن یم او د لټون مدیر سره زیر یم. را سره را روان دی بیا محمد اقبال عرف مدیبال یا بال. خو زه ورته محمد اقبال ویم که نه، خو دا مدیبال خو ته هم کله کله ویم نو خیر بخښنه غواړم، خو دغه ورته د خلک نوم وایي که نه. ښه د بازرګي کلي او د ضلع بونیر. ټیک ده محمد اقبال السلام علیکم. وعلیکم السلام وایه که نه. وعلیکم السلام وایه. وعلیکم السلام وایه. هی هی وعلیکم السلام یا لکه تاسو ته وي او ما ته یې وي. ښه څنګه چېرته ځې دا راته ووایه. چوک ته ځم ووایه. چوک کې څه کې څه انګولې او نور څه. وګورئ مینوالو چوک چې دی که نه زموږ بازرګۍ کلی دی ضلع بونیره. چوک 1 کیلومتر مخکې دی یا څه کم کیلومتر. نو موږ مثال ته ډیوټۍ له ځم په سکول که نه او دی چوک ته وایي انګولې له ځم. ښه انګولې. ښه نو څومره انګولې واخلې؟ څومره انګولې؟ ډېر که لږ؟ ډېر. څو کسان یې کور کې؟ ښځه بهر کې دا خو د کور خبره ده. ښه مدیباله محمد اقباله که نه هغه سکول سره سبق سره شوق شته چې سکول ته داخل کړم؟ سبق سره د شوق شته چې داخل دې کړم په دې عمر کې؟ الله ماشاءالله لکه داخله په دې وګورئ مینوالو وایي داخل مې کوي. نه په دویم کلاس کې به دې داخله م اتنا کې په اول کې په شپږم کې لسم کې سویم کې به دې داخله م نه سویم کې به دې داخله م ما ته ووایه. ښځه دا ټیک شو ده. ښه دا راته ووایه دا بیمار یې کو بیمار یې پوزه دې را بهېږي څه یخنۍ وهلی ایستا. ښه دا راته اوس ووایه هغه چې یخني دې خوښوي که ګرمي؟ یخني ګرمي او که نه ګرمي که نه. ښه او دغه روجې نیسي که نه؟ نیسي روجې د کوم دي نه نیسي؟ مرۍ نه که د خېټې نه؟ کوم دی نه؟ خېټې نه. ښه 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 خېټې ته اشاره کوي. نو ښه دا راته اوس ووایه هلکه پوزه دې را بهېږي دا ولې یار؟ ډاکټر له دې بوځم ډاکټر له. ښه دغه راته ووایه دا واده درله وکړمه وکړمه واده یاره خو بس لکه دا خلک هم ګورې واده لکه پېژني. ښه نو دغه دا راته ووایه چې کوم ځای کې دلته واده وکړم دا راته ووایه. ځه نو ښه زه استاد صاحب له ځم. ښه ځه بیا به میلاو شو. ځه السلام علیکم.